بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. لله الحمد. زموږ علمي مجالس جاری دي لکه څنګه چې سامعینو ته معلوم دي او ډیر خلک الحمدلله استفاده ترې کوي. د دې علمي مجالسو په سلسله کې نن یو بل علمي محاضره درته بیانوو. د دې محاضرې د بیانولو لپاره زموږ سره ده فضیلة الشیخ حضرت مولانا شمس الله الکوثري حفظه الله تعالی ورعاه، چې هغه به دا علمي محاضره ان شاء الله العزیز په خپل علمي انداز کې تاسو ته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ په علمي دې مجالسو کې محاضرات پر کتبو د اقدمینو د پخوانیو علماو پر کتابونو باندې محاضرې، دا هم زموږ د دې علمي مجالسو په سلسله کې داخل یو کار و. نو نن ستاسو اوریدونکو خدمت ته پیښیدونکی هغه کتاب چې پر هغه باندې محاضره کیږي هغه زموږ د تاریخ په کتابونو کې یو مهم، مفید، نایاب، نادر او په غرایب و عجایب باندې بار کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء د موفق الدین ابو العباس احمد بن القاسم السعدي الخزرجي چې معروف په ابن ابي اصيبعه رحمه الله دی. عیون الانباء فی طبقات الاطباء زما لاس کې دا کتاب دا د جغرافیې اطباو د تاریخ د کتابونو نه یو بهترین کتاب دی. خو دا کتاب نایاب دی، تر اوسه پورې لا نسته او وجه د دې د نشتون زموږ په معاشره کې چې دا وجود نه لري او یا دا په پاکستاني طبع کې لا تر اوسه پورې مطبوع نه دی، د هغه بنیادي وجه دا ده چې زموږ ماحول دا علمي نه دی. نو په دې کوشش کې همیشه موږ خپل وس در خپل ژوند د اخري لمحې پورې په کار اچو، خپل طاقت په کار اچو چې یو علمي ماحول جوړ سي او هغه نایاب کتابونه، هغه ښه کتابونه بیا هم د معاشرې د علومو جز وګرځېږي، د هغو دپاره کار کوو. په همدې غرض عیون الانباء فی طبقات الاطباء در محاضرې لاندې راولو. اوله خبره د عیون الانباء په د محاضرې د حصې نه چې دا د مؤلف لږ حالات. مؤلف د دې موفق الدین ابو العباس احمد بن القاسم السعدي الخزرجي چې معروف په ابن ابي اصيبعه دی. دی په کال 1596 کې په دمشق کې پیدا سوی دی او په 1608 کې وفات سوی دی. او دا ډیره یوه د نادرو خبرو نه ده چې د حضرت موفق الدین ابو العباس ترجمه هم کتابو د تاریخ ذکر کړی په تفصیلي توګه باندې نه ده، اگر چې زما لاس کې دا پروت دا کتاب مسالک الابصار فی ممالک الامصار چې په 6 جلدونو کې یو د نایابو کتابونو نه هم دا هم یو کتاب دی چې ډېر یو بهترین او ډېر په زړه پورې کتاب دی. دی په خپل تاریخ کې د حکماو 6 جلدونو کې دا کتاب دی. دی چې د حکماو د اطباو تاریخ راخي مکمل د ده نه یې راخي. پوره یو جلد کتاب د ده نه راخیستل سوی دی، د ده په کتابونو کې، د ده په دا مجلداتو کې. خو بیا هم د ده ترجمه نه ده ذکر سوی. خو بیا ابن کثیر رحمه الله د ده ترجمه د خپل تاریخ جز ګرځولې ده. بهرحال د ده داسې اوږده ښه ترجمه دا نسته، خو دا په یو علمي کورنۍ کې پیدا سوی شخصیت دی او د دې نیکهګان او د دې د پلار د دې سلسله د دې اتباعو د حکماو نو دی د هغه اتباعو نه یو طبیب دی او یو پوه طبیب دی. د مؤلف څه کتابونه یو خو دغه عیون الانباء فی طبقات الاطباء چې زموږ زیر بحث کتاب دی، حکایات الاطباء فی علاجات الادواء
کتاب اصابات المنجمین دا بل کتاب دی، کتاب التجارب والفوائد چې په دې کتاب کې د دې حواله دغه کتاب د ذکر کړی دی په 649 صفحه باندې وایي دا د دې واقعې او د دې حالات وایي ما په کتاب التجارب والفوائد کې ذکر کړی دی. دا کتاب د موفق الدین عیون الانباء فی طبقات الاطباء دا پر 15 بابونو باندې مشتمل کتاب دی او شاوخوا در 400 زیات طبیبانو حکماو ساینسدانان دا داسې حکمات تیر سوي دي چې د هغه وخت د زمانې ساینسدانان هم تیر سوي دي د دغو حالات پکې بیان کړي دي او د دې حصه اسلامي او د اسلام څخه مخکې د جاهلیت اتباع هم پکې شته. اقلیبیوس دی، غورس دی، مینس دی، برمانیوس دی، اپلاتین دی، اقلیبیوس دی، ابقراط دی، مندقلیس دی، پیثاغورس دی، سقراط دی، افلاطون دی، ارسطالیس دی او جالینوس دی. بیا نو زه عربي اطباء دام د دې کتاب حصه د 400 نه زیات اطباء د دې کتاب په محتوا کې دي. امام ابن ابي اسيبع رحمه الله د دې اولنۍ چې کوم مباحث دي هغه اول باب هغه پر دې شدي چې طب د دنیا د علومو حصه څنګه جوړ سو. دې ته زه په اخر کې بیا د اخرني باب ته راځم، پر هغه باندې بیا موږ خبره خلاصو. یو ځل دا واورئ چې په پخوا زمانه کې دا ساینس او په پخوا زمانه کې د دغه د اوسني عصر او د اوسني ټکنالوژي او د پخواني ټکنالوژي لږه پرتله سره واخدي سره موازنه کو. یو ځینې خبرې د تاریخ کتابونه سړی ګوري نو کېدلی سي چې انسان ته محاله ښکاره سي او د هغه وجه دا ده چې انسان خپل پخواني دور ته ګوري نو هغه زموږ خپل پخوانی دور د نن څخه 200 کاله مخکې 100 کاله مخکې 80 کاله مخکې نو دا داسې یو حالت و چې نه یو موټر و نه یو ډاکټر و نه یو پرمختللې دنیا وه نه ټلیفون و. نو انسان ځکه د پخوا زمانې پرمختګ دا ډیر وخت مخکې پرمختګ دا دې ته محال ښکاره کېږي چې دوی د اوس زمانې څخه چې لږ مخکې زمانه د دې ته ګوري. خو دا باید دا نظر باید ختم سي. د دې وجه دا ده چې په ساینسي بعضې تحقیقاتو باندې قرآن هم دغه کړی دي، د قرآن شهادتونه هم په هغه کې شته. د مثال په توګه یا هامان ابن لی صرحه دونه د یو لو بنګلې ته د دې اراده وه او بیا د دې د باغو چې کومې کیسې ذکر کېږي، د دې د نهرو چې کومې کیسې ذکر کېږي، د دې د اسایشت، د دې د چې دوی غرونه ځله پرې کول هلته یې بنګلې پکې جوړ، د دې د عمارتونو چې کوم دغه کېږي د دې څه دا معلومېږي چې پخوا زمانه کې هم د عمارتونو په دغه باندې او اوس هم د هغه شاهدي شته. لکه اوس دا د مصر اهرام د مصر چې دي دا د هغه وخت دغه دي. نو په دې وجه که چیرې چاته محال ښکاره کېږي نو کولی شي چې د خپل عقل پر پرتله باندې دغه کې نقد څوک باندې کولی شي، خو بهرحال دا په کتابونو کې وجود لري. زه یو وار څه نادرې د دې قرن د هغو قرنونو دغه د ذکر کوم. په 23مه صفحه کې د عیون الانباء فی طبقات الاطباء د دې په 23مه صفحه کې د یو خبره ذکر کوي چې دی وایي بیت کان بمدینة رومیة کانت فیه صورة تکلمهم عندما يسألونها وكان المستنبط لها في القديم اقلیبیوس. چې داسې یو کور و او داسې یو ځای و چې په هغه کې د یو انسان لاسي جوړ کړی یو ریبوټ رقم انسان، لکه اوس چې ریبوټ انسان دې ته چې به چا خبرې کولې هغه جوابونه ورکول. نو ډیر وخت زما په دې شي کې سوچ بند و چې دا به نو په هغه زمانه کې څنګه سوي. نو د اوس وخت دغه سره چې سړی وګوري نو دا ممکنه ده او دا امکان ځکه لري چې ګورئ دا طیاره دا قرآني شهادت په طیاره باندې شته. د سلیمان علیه السلام چې کوم تخت او کوم دغه الوتي هوا وړي دا داسې نه و چې یوازې سلیمان علیه السلام هوا وړي، دا پوره تخت و. نو په دې وجه باندې زموږ علامه الوسي رحمه الله چې کله دا بحث کړی دی بیا یې وایي اهل لندن والا فکر کوي چې دوی هم دا رقم یوه سفینه بخاریه جوړه کړې ده، داسې کښتۍ ده چې دا به په هوا کې ځي د بخاراتو په ذریعه به ځي او بیا به دلته دی وایي زه دا د منلو وړ نه ده. بیا وایي ما ته اوس یو چا ویلي وایي اوس یې جوړه کړې هم ده
بره دی وایي دونه به ورسره ومنم چې جوړه کړې به خو دا خبره بیا هم د منلو وړ نه ده چې دی بیا الوځي د کوپې څه بصرې ته به ځي هغه به په بغداد کې چپوي. نو ګورئ دا د خپل وخت د خپل زمانې مطابق د ورته کتل دي که نن ژوندی وی د هغه څه به بالکل رجوع کولی ځکه نن یې موږ ټوله یې ویني. بهرحال دا ریبوټ غوندې یو سیسټم دی. او دویم په دې کې نادرې چې یوه پر 280 صفحه باندې پر 280 صفحه باندې دی د یو دغه کیسه ذکر کوي چې سړی مړ و، یعنې ګویا کې هغه انسانانو داسې فرض کړی و چې دا سړی مړ دی. خو بیا هغه طبیب دا ثابت ابن قره دی. ثابت ابن قره دا د حران و او سابعي و. دا ثابت ابن قره دا د دربار د خلیفه یو طبیب و. طبیبان په تاریخ کې هسې هم دې ته زه په اخر کې راځم چې دا ګرد عمر خلیفګانو پر کار واچول دي، خپل خاص اغراض یې ځینې پوره کول. ثابت ابن قره یوه ورځ دا خپل ځای ته تېرېدی. دا پر 201 صفحه باندې زه څه د دې تورې هم وایم. حكى أحد أجدادي عن جدنا ثابت بن قرة أنه اجتاز يوما ماضيا إلى دار الخليفة. یو ورځ د خلیفه کور ته روانو. فسمع صياحا وعويلا، چغې بغارې نارې یې واورېدې. او بیا هغه وویل چې دلته یو قصاب و، هغه قصاب وفات کړی دی. دی باره ورغلی دا وفات یې نه دی کړی. نو چې کله هغه ځای ته ورغلی هغو خو د مړي دپاره چې کوم مناسبات کېږي هغه ټول هغه مناسبات کړي دي. نو دی چې ورغلی بیا یې ورته وکتل چې دا مړ نه دی. بیا یو قسم دوا ورسره وه، دا یې په خوله کې ور واچوله. دا چې په خوله کې ور واچوله بیا یو غلام ورسره و، هغه ته یې ویل چې د ده د پښې په د لکړه باندې ور ټکوه. نو بیا هغه غلام د ده پښې ور ټکولې. څه وخت بعد د انسان کې حرکت رالی، راپورت ژوندی وښورېدی، ژوندی و. نو په دربار کې اوازه سوه چې دا مړي هم را ژوندي کوي. اوس ثابت ابن قره اوس د دې د علاجونو او د ده د دغه کار دې ځای ته ورسېدی چې اوس مړي هم را ژوندي کوي. نو کله چې دا دغه دی چې ورغلی خلیفه پوښتنه ځینې وکړه چې دا ما هذه المسیحیه، دا څه مسیحیت دی چې ته د مړو را ژوندي کېدلو ځای ته هم دې ځان ورسوي. وایي ده ورته وایي چې دا د مړو را ژوندي کېدلو ځای نه دی، نه ما مړی را ژوندی کړی دی. دا سړی کساب و چې کله به زه تېرېدم ده به کبید خوړی مالګه بیا پرې اچوله. او ما ته په هغه شپو کې را معلومه وه چې په دې شي کې علت دا دی چې دا د وینې رفتار جاموي. نو چې د وینې رفتار جاموي نو زه په هغه وخت کې ما د دې دپاره د ځانه سره یو دوا تیاره کړې وه چې په هغه دوا کې دا و چې هغه د وینې رفتار به رایله کړي، جام وینه هغه به یې. نو بیا ما د هغه وخت څه دا دوا تیاره کړې. نو چې کله دا دغه سو نو ما ته را معلومه وه چې پر ده به دا رقم یوه جټکه راځي چې په هغه جټکه کې به د ده څه د ده به دا د وینې رفتار درېږي. نو د هغه په وجه باندې ما دا دوا خپل ځان ته د ده دپاره تیاره کړې وه. نو چې کله ما دا د دې اوازونه واورېدو نو زه پوه سوم چې اوس د دې دوا ضرورت دی. نو ما هغه دوا په خوله کې ده ته ور واچوله. د هغه دوا په سبب باندې د ده د وینې رفتار یې لس سو. نو دی راپورت سو او د دوی په فکر کې دا راله چې ګویا کې دا مړی یې را ژوندی کړي. او یوه بله دې ته ورته او د دې سره برابره یو قصه چې هغه هم داسې ده چې فکر به سامعینو یا لیدونکو هغه به دا کوي چې دا به مړي او هغه مړ نه و. هغه د په 321 صفحه باندې پر 321 صفحه باندې د امین الدوله ابن التلمیذ د ده په ترجمه کې دا ذکر کړی ده چې د ده نوادر ذکر کوي. بیا دا وایي چې منها انه بله دوی دا ده چې ښځه ده ته را حاضره کړل سوله. هغه خپل د کورنۍ ته دا نه معلومېده چې دا اوس مړه ده که ژوندۍ ده. نو او د ژمي وخت و دا. نو بیا وایي ده اوبه راوغوښتلې او یخې اوبه یې راوغوښتلې، ډېرې پر توکې مسلسل ډېرې اوبه یې پر توکې. بیا د هغه بعد بیا یو خاص ځای ته یوړه چې په هغه ځای کې بیا داسې څه د بندوبست د ګرمیو د دې شي و، هلته بخور و، دا یې ورته دغه کړل کرار په هغې کې حرکت پیدا سو. نو دا هم ګویا کې داسې لکه دا زموږ په زمانو کې چې د وینې د رفتار د بندېدلو په وجه باندې څوک دغسې او خلک فکر کوي چې دا مړ سو، هغه په حقیقت کې مړ نه وي او دا داسې سقطوي باندې راغلی. پر دې باندې اوس معاصر دور کې هم کلام سوی دی پر دې موضوع باندې. خو خپله پر دې عشاق د عاشقان د مجنونان او داسې خلک هغوی هم د دې شي سره ډېر ملاقي کېږي. د هغو هم مرض هغه دغه وي
چې د وینې رفتار یې بند سي. دا یو دغه د دې سفر د دې چې په دې کې دا د دوی بعضې هغه نوادر چې د انسان عقل حیرانوي هغه پکې ذکر سوي. جالینوس په دې اړه باندې پوره یو کتاب لري، تحریم دفن المیت قبل 24 ساعه، چې مړی د 24 د هغو وختو د هغه زمانو مطابق دي دا دغه کړی وه چې اتباعو د وخت دا ورته ویلي چې 24 ګنټې به مړی پټوي نه، ځکه دا معلومه نه وي چې دا اوس مړ دی که یو سکته باندې راغلی ده. او د دې کتاب کې اندرون بعضې طبي هغه نوادر چې هم عقل حیرانونکي دي. په هغه د دې کتاب په 20 صفحه کې یوه واقعه نقل کوي د یو حکان انسانا رأى الحبارات تقاتل الافعاه. دا در دې بحث لاندې دی وایي چې دا طب دا دنیا ته راغلي څنګه دي، خو ما وایي چې زه برته دې بحث ته راځم، دا یو نادر خبره ده هغه نقل کوم. دی وایي چې یو تحقیق په دې کې دا دی چې دا خلکو زده کړي د حیواناتو نه دي. نو د حیواناتو نه یې څنګه زده کړي دي؟ ډېرې واقعې په دې کې دی نادرې نقل کړي دي. یوه دا پکې حکا ان انسانا رأى الحبارات تقاتل الافعاه، د حباره او د مار سره جنګ. ته حباره فرض که اسې یو عام مرغه دی، مار خورک، نو کله چې به دغه مار و دې چې به 3 وارې د مار سره وکړ، بیا به دا ولاړه هلته یو بوټی و پر هغه به داسې سره وڅرخېده، بیا به راله جنګ به شروع کړي، بیا به ولاړه داسې دا کیسه. نو هغه کوم سړی چې ورته ناست و هغه ورغلی هغه بوټی چې دا به ورکړله هغه یې راوشکاوه. نو دا چې هغه حملې ورسره وکړي چې بیا هغه ځای ته کله ورله پر هغه ځای باندې وکړې ده هغه شی نو بس پر هغه ځای باندې د دې څه دی نتیجه دا راویستله چې دا شی چې و دا د مار د زار د ماتولو بوټی و. دې بوټي کې دا دغه و دا خاصیت و چې د مار زار یې ماتول. نو دا هم دی یو رقم د دغه سره ایستلی ده. او د دې کتاب زموږ مشهور او معروف شخصیت جاحظ رحمه الله، جاحظ رحمه الله دا د ده او د ابن ماسوی کیسه دا هم د ډیرو نوادرو نه ده، صفحه 210 باندې ده ذکر کړې ده چې دی وایي ما د مختار ابن الحسن ابن بطلان څخه رانقل کړې ده چې ابو عثمان جاحظ او یوحنا ابن ماسویه دا یو ځای په ډوډۍ کې سره راجمع سو، یو ځای ډوډۍ وه نو ډوډۍ سره خوړله. نو دلته لبن یاد کړي دي، لبن الحامز عبدالقدوس هاشمي دا شلومبې یادې کړي دي چې شلومبې او مایع. نو هغه ورته ویله چې دا 2 شیان چې دي دا تاوان سره کوي، دا مه سره خوره. نو جاحظ رحمه الله په خپل منطقي او فلسفي طرز باندې ورته ویل دا 2 به یا سره مخالفي طبعا یا به سره موافقي. که سره مخالف دي نو چې یو کم تاوان پیښوي دا بل د هغه دپاره ضد دی. نو که سره ازدا دي نو چې یو ضد کم شی پیښوي هغه بل د هغه مقابل دی هغه بیا برته ور دغه کړي وردپه کړي. او که چیرې سره موافق دي نو تاوان نه کوي، که ته به سره موافق دي. هغه ورته چې زما خو په دا فلسفي تحقیقاتو باندې سر نه خلاصېږي، خو که دې وخوړله دا تاوان پیښوي. نو جاحظ رحمه الله وخوړه، نو په هغه شپه باندې بیا دی پالج ووایي. او دا زه یو بل بحث هم باید دلته نظر وکړم د جاحظ رحمه الله په اړه چې کوم دا بحث ذکر کېږي چې دا در کتابو لاندې سو، دا خبره د جاحظ د زمانې نه ده، دا په ډېرو وروستنیو زمانو کې کتابو لیکلې ده، د سر کتابونه تقریبا دا خبره نه کوي پخواني کتابونه. نو دا د جاحظ رحمه الله د پالج سبب هم دغه و. نو په دې وجه حکما اطبا د په ټولو دورونو کې خلیفګانو داسې ساتل چې د دوی په مخ کې به ډوډۍ خوړله، چې دوی به حاضر نه و ډوډۍ به نه خوړله، بیا به هغو دغه فواید او نقصانات او کم د یخ خوراک دی کم د ګرمۍ خوراک دی دا به ټول دوی ته ورښول. او پر 311 صفحه د دې کتاب باندې د ابن الواسطي ابو طاهر احمد بن محمد البرخشي د دې په ترجمه کې د یو قصه ذکر کوي چې یو سړی ډېر سخت بیمار و، یو ځوان ډېر بیمار و او د دې بیمارۍ یې بیخي ډېر وختونه ووتل او د هر شي څه دی مطلب دغه سو. نو هغه طبیبانو یا هغه د وخت دغه چا طبیب هغه دغه درته ورکړله، دا مشوره ورکړه، هغه په دې پوه سو چې دا سړی نور د ژوند امکان نه لري چې دی د ژوندی پاتې سي. نو بری دا دغه ورکړله چې بس ته چې هر شی خوړی سي هغه خوره. نو هغه د شي د خوړلو هم نه و، خو به هر حال بیا هم یوه ورځ داسې وسو چې دی رالی یو سړي ملخان خرڅول.
نو دغه څه ملخان رانیو ملخان یې دا وخوړل چې دا ملخان یې وخوړل بس د بیمارۍ طرز برابر سو بس قرار یې پر جوړېدو مخ سو بیا چې نور پسې وخوړل بس سم دم روغ رمی سو بیمارۍ یې بالکل جوړه سو نو بیا چې هغه طبیب کله ویل دی هغه حیران سو چې ویې پېژندی چې دا اوس هغه سړی دی نو دا خو ګر څه مړ و نو دا زما د علمي تحقیق مطابق خو دا مړ و نو دا اوس څنګه بیا روغ رمی څنګه سوی دی نو ډېر حیران سو بیا د داسې پوښتنه وکړه ډول بس ما خو شی نه دی خوړل دا رقم سړي ملخان خرڅول هغه مې وخوړل ده چې خپل په کتاب او په خپل دغه باندې په خپل علم باندې دا خبره تحقیق ته واچوله نو ده ته معلومه سوه چې دا په ملخ باندې خو سړی نه جوړېږي بیا ده ته ویل چې دا ملخان چیرې ویل چې دا په دا فلاني ځای کې خرڅېدل هغه سړی ته پېژنې ول نه یې پېژنم خو چې په رنګ کې ونیم بیا یې پېژنم نو خیر بیا یو رقم سړی پیدا کړي هغه سړي ته یې بیا راویل چې دا ملخان ته د کومې علاقې راوړي بیا هغه علاقې ته پسول بیا چې ورلو نو هلته هغه ملخان چې پر کومو بوټو کښېنستل هغه بوټي هغه د دې مرض دوا وه نو د هغه ځای څخه بیا دا دغه راوکړو نو په دې وجه باندې په اتباعو کې دا هم په دې نوادرو کې وروسته به راسي چې د یوې دوا څه دوی دا دوا مسهله دوا دا راواخي و میوه ته یې انتقال کړي بیا هغه میوه هغه کار کوي چې مسهله دوا یې کوي دا هم په دې کې یو دغه دی او په صفحه 343 کې دا کې یو قصه ذکر کړې ده چې یو سړی دماغي طور باندې صحیح نه و سودایي و او هغه د وخت ټولو حکماو ته ورغلی و ډېرو طبیبانو ته ورغلی و څوک د هغه په علاج کامیابه سوي نه وي خو د هغه مرض دا و زما په سر منګی پروت دی نو چا له به ورغلي نو دا خو معلومیږي چې اوس پر سر خو نو د منګی نشته نو دا هر چا ته معلومیږي چې اوس د چا په سر باندې منګی وي نو دا خو معلومیږي و بس بیا دغه حکیم چې او حد الزمان ابوالبرکات هبت الله ابن علي ملکان نومې دی نو ده بره په پوه سو چې دا خو خالص سودایي دی دا سودا ولاړ سوی دی نو چې کله دی هلته را روان دی پر دروازه ده ته راځي نو دی ورته یې سر کښته که دا منګی مات نه کړي نو هغه ورته یې ودیل دی ووایي بس دا دی نو پر ټوله دنیا مې نه پس ختلی وي چې منګی پروت دی منګی په چا نه یل دی ته ونیم ده ته یې نور هم یقین یې خلاص نو منګی نه و ده بیا یو غلام دا په دې امر کوي چې لکه اوس دا پر دا ځای باندې چې دا دربچه ده چې ته پر دا لوړه دربچه باندې کښېنه چې کله زه دی ووهمه او دی ته به منګی رایله کړې لاندې بیا د ده مخ ته به منګی ځله مات سي چې منګی ځله مات سو بس د ده سودا خېږي نو همدا رقم یې ورسره وکړل او په دغه طرز باندې د ده سودا چې دا ور دغه کړله دا ذهانت د هغه دغه دی او پر صفحه 550 باندې دی د ابوالوحش او د اعرج کیسه دا ذکر کوي نو په دې کې بیا یو طبیب دا دونه د مهارت درجې ته رسېدلی وي چې د انسان مرض معلوم کړي مرض دا دی چې مرض دا معلوم کړي چې د دا سړي مرض عشق دی او هغه د معشوقې نوم هم وروښیي طبیب په طبابت کې هغه دونه منتها ته رسېدلی وي چې د یو مریض چې هغه عاشق دی د هغه دا مرض هم معلوم کړي چې دا عاشق دی او دا هم معلومه کړي چې د معشوقې نوم دا دی د هغه قصه داسې ده چې یو ښځه چې د هغې سره خپل ځوان زوی ورسره و نو هغه ځوان زوی یې د طبیب ته راوستی او طبیب ته وایي چې دا ورځ د رابلې ډنګر کېږي کمزوري کېږي مخ یې ژړا وړي او هېڅ مرض درک یې نه معلومېږي د خدای د دنیا پر طبیبانو پر دې ګرځېولی دی نه جوړېږي نو د غلام ته وایي چې پرجیه راوړه پرجیه نو ته فرض کړه یا دسمال دی یا یو پلان دی یو شی دی دا راوړه وایي چې ده دا کله دا نوم واخیستي د هغه رګ سره وښورېدی هغه را بیداره سو ده به په دې پوه سو دا یې محسوسه کړه ورته دا عاشق دی او دی چې پر چا عاشق دی د هغه نوم پرجیه دی دا هم د نوادیرو او د غټو کراماتو څخه د دغه سړي ده او په صفحه 381 کې دی یو قصه نقل کوي د یو مریض د چې هغه در خوله یې وینې روانې وې نو او ډېر سخت په عذاب او دغه په وخت کې هغه راغلی چې دلته د طب والا د طبیب او حکیم چې هغه خپل ټول معلومات او دغه سره پر وکل خو نه په پوهېدی یو رقم چې دا مرض د دونه وخته څه دی دا وخت یې ور وشو چې ستا وخت د دونه وخت څه ده ستا مرض دی خو دا نور معلومېده چې د چیش څه دی اخر یې به له پوښتنه ځینې وکړه چې تا خو پر لارې اوبه نه یې څښلي هغه ورته پر دا پلاني ځای مې اوبه وڅښلې نو بیا ده وایي چې دا داسې دی دا په پوه سو چې دا موږ وغه ورته وایي په دا اوبو په چینو کې وغې وي نو چې دغه هغه وایي د انسان معدې ته یا کوم ځای ته ځي نو بیا د ده پر ملګرو باندې غږ وکړي چې دی ونسئ چې زار څو نه
د هر څونه نارې وویل لکه وی به نه په خوله کې ډېرې اوبه ور واچولې چې هغه په باقي سو نو په د باقي کې دغه چې راوایسته دا هم د دې په کتاب الفرج بعد الشده کې هم دا روایت دغه قصه سته خو ده هم د هغه سره نقل کړی او په صفحه 476 کې د ابو مروان ابن زهر چې کوم مشهور طبیب د هغه زمانې دی د هغه په ترجمه کې دا خبره ده چې د وخت خلیفه عبدالمؤمن دا د مسهلې دواګانې نه سوی خوړلی. مسهلې دواګانې خو نو هر وخت دی لکه دا د اوس وخت ارړي دا خو هېڅوک نشي خوړلی او بیا دغه رقم حکیمان چې لکه دا د اوس وخت دا نو دغه ارړي هغه د ارړي نو هغه هم شاید د کشنیوال څه د ارړي نه سوی خوړلی نو د ارړي یا دا رقم مسهلې دواګانې چې اسهال راولي نو بیا د هغه چې کوم د ابن زهر و هغه د انګورو تاکانو ته هغه اوبه ورکولې چې د دغه شیانو اوبه نو دا د دې دپاره بیا لس دانې انګور خلیفه ته ورکړل او خلیفه چې دی د هغه په واسطه باندې دغه سو دا هغه دی چې دی انتقال د یوې دوا انتقال د دوا دی انتقالوله د هغې میوې ته یې دغه کوي چې بیا په اساني باندې هغه کار ځینې وسي دا څه دغه پورې لږ څه نادري نور خو نو دا کتاب د عجایبو د نوادرو د غرایبو یو مجموعه او یو د پینه ده. دې کتاب کې د دې کتاب په مطالعه کولو سره لږ څه نتایج چې موږ ته را حاصلې سوي دي چې طبیبان دا د وخت خلیفګانو استعمال کړي دي او د هغه اغراضو دپاره استعمال کړي دي چې دی به هغه په کول یعنې که په خلافت په وخت کې به بیا که به څوک داسې سړی و چې د ده به پر مزاج نه و برابر ورسره جوړ به نه و بیا به یې هغه په زهرو باندې په وژنو وي او اکثره وخت په هغه زمانو کې زهر دا په شاتو کې ورکول کېدل. ابن اصال چې زه بیا نور نه وایم چې دا د چا و د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې ابن اصال نو هلته د په دا ځای کې هم لیکلي چې د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې ډېر عمرا او سلاطین هغه خلک لوړ د زارو په خاطر باندې چې دي دا مړه سول. او د دې کتاب څخه یوه خبره بله چې وحي الهام خوب دا وحي فقط وحي یو هغه وحي دی چې هغه د هدایت د انسانانو دپاره وي لکه د نبیانو عامو نبیانو ته چې دا ورکول سوي او یو بیا داسې وحي چې هغه در حضارت د اجتماع د دغه دپاره د آبادۍ دپاره نو هغه وحي چې دي په دې کې چې دوی کوم بعضې حکما ذکر کړي دي په هغو کې داسې خلک هم شته چې هغه دوی وایي چې دا نبیان دي نو هغو ته د وحي په ذریعه باندې وایي دا شیان نو دا وحي د حضارت دپاره دي په نظرة فی النجوم دا هم در هغه ځای لاندې رسول او دا رقم خوب او الهام په دې کې ډېر دا شیان دي علاجونه دي چې په خوبو باندې یو سړی ډېر مریض و دغه باندې په دا مثانه کې یې ډبره وه نو بیا ډېر علاجونه یې وکړل وایي بیا هغه وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دا په خوب ویلي وایي هغه ورته ادهن بالله وکل له نو بیا چې د معبرینو څه د وخت پوښتنه وکړه نو هغه وایي چې د زیتون تیلو باندې ځان غوړ کړه او د زیتون تیل وخوره نو دا هغه الهامات خوبونه او بعضې د وحي بعضې اقسام دا د حضارت او د معاشرې د پرمختګ دپاره هم دا شی چې دی دا شتون لري. دا د نن ورځې عیون الانبا په طبقات الاطبا کې څه نادري او څه د دې کار د دې کتاب اهمیت او څه د دې ندرت او د اهل علمو دپاره چې په دې کې څه نو که چیرې د چا د دې کتاب سره په دې هغه باندې مینه پیدا سوي محبت پیدا سوي او علم ته د ترقي کار سوي نو هغه ټول هغه ملګري چې بیا دا اوري یا دا پیدا کوي نو موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد لري. نور مرب جل جلاله ته سپارم. السلام.